ما نه وخت چې کور ته زر ځو ما روټۍ هم ګورې دا خوړلې ښه ما دغه پراټه چې کوي چا پټه کړه خو بیا خورو پرپټې کوو که نه تا سره تا سره خو موږ نه کوو ته خو چې کوم ځای خلکو له پیغورونه بیا ورکړې نو پیغور به راکوم نه چې وګوره ما د ارمیکې نه بوټان یې رالیکلي دي او سپکو ډوټو تا ته خلکو خیراتونو ته ناتې یې ټینګه دا څه وایه که نه یاره که تا ته مشینه چې دا بوټان چې کوم د مور موږ له راکړي دي نو خو دا بل بیبي تللی وه او دا یې ترې راوړي دي بیبي مسته کوي شرمول کوي نو ښه همداسې کار دی که نه بیا موږ له چیز مه راکوئ تاسو خلکو ته سپکې سپورې وایه سپکو دا مور چې بله ته راغلې وه او زما مور چې ولې شلخې ورکړو ستا مور مثال خو د چیلې دي ولې موږ تا له پیغور درکړی دي هلکه سپکې دتې خبرې ستا نه خېږي ډوډوګو او بای په تختې باندې د مور نوم لیکلی زیبا ګل اوبو ښه مې کړی دي ستا د مور خو شمشتې نوم دی ولې زموږ زیباګل ښکلي نو ولې هلکه دې سټار څه دا خو دوه نرونه یې نو ته پکې ولې راډي د سکول ملګرې مې دی ښه د سره مېرمانه ده چا سره تا سره مې کچې کړه ښه کچې ده ته غزار مه کوه سټار هم تاسو ما ته کوڅې وانه بیا یو ډېر بې ښه یو دقیق مړه چې تاسو سره کې بیبي ته به وایم د سټار هم چې بیبي ته به وایم یا مور قلندر دغه واسي راځه ته له ګودري بابا ور به مات کې گزار مه کوه پیکوټیا اخواله کوټې ته ویرېده غم مه کوه رابه شي گزار مه کوه پاسه دا امریکې هغه بوټان یې جوړې کمزورې وختلو داسې کار دی که نه هغه د مور امپراتر سمه خطرناکه ده څه کوو یماش یو کار وکړو دا منګي به مخامخ پراته دي پر یې خوښ دی ولولو نه نه مه کوو دې کې ځان لوبۍ کېږي نه په دې خو به تیله خپل بدل والو ولې په ټوټې غزار کوو راوله کړي مه کوئ ګوره ځان دا دې خوښ دی ولو ما ځان له روانه که نه وای بیبي خو ده مه کوه غوټارونه مه کوه ښه غوټارونه کې ګورې یو مات شو ګوره ورته ښه دی بیبي تو منګي مات کړه مات جوړ دی بمباري جوړه ده راته چلېګا تا هم کو ماتم کړی یا خامخا باندې څه کړي چې څوک ګزارې کوي زموږ په کور ودا غټري دی ما ودا تم نو ویل منګي مات کړه الله واره بلا ورته خدای دې لاس مات کی دا دې ما بچی دي دا سب نه چې ته کو تک مال راکا اجو په دې ورته بیا دا دې کار کو دا غمور مل ته بوله دې منګي پټر پیډ وی نا منګي وتی مونږ مات کو دا سامان لا دا څړې چې دا ځل کې یو باندې تبا ورته والا د جوش کوي راځه او څه کار نشته دی مشره ښځه ده زیبا تا د زه یو تپوس کومه چې دا بچي پیدا کولی شي نو تربیت یې نشي کولی چې بیا لکه د ګډو بیزو په لارو کوڅو کې پرېږدي پردي خلک پرې غرق کوي بیا شوړې ډېر چرچر مه کوه زما زامنو څه چل کړی دی څه چل یې کړی دی زما په کور یې دومره خبرې ورولې او دوه بجې وي خوارې مزدورۍ مې ځان لا اخېستې دواړې رانه مات بیا شوړې په ارام کښېنه زما زامن یادې ستا عظیم شیطان دی کله چې یې وله مات کړه ښه دې وکړه تا خدای ځوانمر کړی ونړېږي مې زما منګې دې مات پریدا ځان له راځه ځان له راځه راځه پریدا لکه گزار مه کوه
الناس كانوا مانجيه ماتكو ويرنجا مانجا ماتك زخير ده مو ولا دو ماتكو هذا كوك هذا ویم اوس په دې نه پیګما چې خوري او خور مې په پټه شوې دي چې مال په امریکا کې واده وکړه یا خوري دا خو امریکا سره پاکستان خو نه لري کنه خو زه څنګه به کومه چې موږ ته وکړه هلته خو اوس موبایل هم نشته نه وسه ټوله پوښتنه هاي خو زه خان ته وکړه دا خبره ټیک ده الو السلام علیکم جی د ګل خان ماما خبره کوم سړیا د ګل خان ماما او جاوو بس وته یې راوې ګل خان ته مو یو خو ته مې ورنګې کړو هغه به ټیک شو وته وې د امریکای ریاض خان دی سیده زه پته مې ان شاء الله ها سیده ها وېم ده اره ګل خان ته وې ماما د امریکای نه ټلیفون کړی دی الکه ګل خان ته وای ماما د امریکای نه ټلیفون کړی دی الکه ګل خان ته وای ماما د امریکای نه ټلیفون کړی دی خلق پټی ګو باندې اولی سرانه دې کوهر منه دې او را چما ما دې دې ونه دې پتی کو باندې وځول ما بچي پاتا چې دا دوی خوراک کوم دین ورته تا ته باندې ویلې چې هغه توري چړې مې دل دم کړی هغه خورا تا بیا تو لې جبا کړی د بيتیاج دې پکې کړی دي بيتیا مې به ګرام دا مې ټول دوی راغلی و بل په وټا ده پدنو ډېر پلیو خو نه هغه راته عملیات نوټ پلیو خړو چې پاګه ورړې هغه پتا درړې تی پاګه ورړې لیوډې کړه ا چړې په واخو خورا غره کې ناراضه اے بیبي ما دې کې کما دا خبره کوله څه خبره ده دا مو نه ماما چې ته کنه نو تا پاکې ناراضه لونده ها الکه پاش ها نمو ماما چې ته نو تا وته ما په جنې ما په انګریزا کوي او کنه ما ورته ویلو چې د خورې له د انګریزا وکز ما بچیلا نو دوه پیدې دي یو خو بیا په جبه نه پیګم جبه براته نه لکې د جنگ نه به مې دا وګونه خلاصي او دویمه مسلمان به کو اسیم د عملونه دي چې پته لګي کو جنت ته لاړ شو کو دا غي په چر چرته لاړ شو وای ما بدن ته خامخا بودی ښه تیسټاوې ما چټار وی کنه دي لاړ بچي ورڅه خپلته ګډ وډ ونه ګرځي ستا پرنګ ډیر ساده ګان لاړ چې الته به وران چې پینټ شرټ کې دې چې کېږي او کنه ناشته یا بچي ماما بچي ولاړی په میتیازو کې راستي پاتا ماما مې د امریکای نه ټلیفون کړو اره ماما د امریکای نه ټلیفون کړو اره ټلیفون کو بیبي ټلیفون دا خانانو دې کې دي د چکار کوم د ورته خبره ورته کوم ټیکې د لجنې کتلې ده نه دم د تر د منوم به خبرې وډا د کوم انګریزي ته وې د خبرې نه کوم ته او کنه ما نه خو انګریزي نه راځي ته څه ویا د پینډم پات نیم ته ما خو تر باندې ځکه تعلیم کوم چې بیا د لارې وجب درځي دا ملک پچار چم کوم ته دې را کنه پاته وې ته کې پکې مونږ کاټو راځه بیبي راځه انګریزي را کټې ما ته پټه بچي خواته چرته ځي اره دا د پټه نه لګي ماما د امریکای نه ټلیفون کوي را خانانو دې ته دو ستا ماما امریکا کې چیرې اتا چې بوټان په پوکا موږ هم څه خبرې کورا ده راځه ټلیفون کړی راځه ماما ټلیفون کړی پاټه ودرېږه زست کېنه بیبي غواړه پرو باندې مړی ځه بیبي را چلو پاټه کوشا تر خداونه ولې کې راځه
نه ته وایه که نه دا ټلیفون زما ماما کړی د امریکې نه او تاسو نیغ نیغ کېږئ خو ټکمانو ډېر نېغېږه ما ستا دا ماما چې کوم دی که نه دې کلي نه تللي دلته بیا ګازرې ایستې لکه نو ته څه له را دې به ټلیفون ښې ما بې بېته کوي ما ننګرې د جینۍ سلام علیکم خانجي وعلیکم سلام صبر وکړه ټلیفون کوي صبر وکړه خاله ورېږه کېنې ښه ګوتې والا موړ یې لکه دا چاټ کړي مه کوه یاره وای اوس پرې بجلي ونیسي سم شي مه کوه ای ټاپ کې ګوتې مو وینګو ماما ګوتې مو دی صبر وکړې الو الو اواز نیتا आवाज وینه راځي نو आवाज اواز نه کوي आवाज نه کوي کاکا الټه دې نیولې دي ماما زه ګل خان او او خور در باندې سلام وایي انا كم مكوا شاګولې وه یا شاګولیا خو نه مې دغه سړیا وګټ یا بولو ټیپر چې مې در وړلو راکا مړه اورګه ښه اوا بیبي مې راغلې خبرې وکړه دي بیبي والا راکې زما رور دی تاسو په کې چې خپل ځان ښایي وعلیکم سلام څنګه یې وروره ویم خیمه چرګې څنګه دي هغه ټیپر دي څنګه دي ما ټیپر اخی زه خیمه واو غندلې مې کرلې دي واو خوش شاګولي دوی د خدای غر کې ټیپر یې ټول ویستلو واو چرګه پاګو راغلې ده د خیره مارې ته خو پکې چرګو ته لاړې وایي ماما ټینګه هغه انګرې نه دي وکټه اورګه ټوله دې ورکه اورګه انګرې دې له ورکې How are you, Gulkhan? خیرو ما A B C D G Z زم وته اورګه چې ما راځي دله ورځي چبقې ویلې you spinning کوټورینګ مسلم کونو ما هلکه زه وته یم او دې وته هلو هاي ادا ویا سلام دې واچوه مسلماني ته نو اوکے نو اوکے हाँ गुलखान वादे करेंगे ऐसी तो न सर्विस भी होंगे دادی ته وایي ګاډې واډې وایي دادی ته وایي دادی Daddy, showay daddy. الهغې مو وایي دادی ته وایي دادی زما به خبرو پوهېږي بس پښتو ورځي मैं तुमसे शादी कोमा مالر خوري چپیا کو چل درتی ना ना क्या कुछ चलने वाली वाम ला शिली अंग्रेज आ यारा ادا چې ښکار بار باندې کوي تا पूछ के تاسو ته پیاس करे تاسو پیازي کرل ماره راکوئ هلته پیاز په ځمکه باندې نی ښه هلته اونو کې راخي پته ځکه مخله دی به ماما دې ورکه ښه What is this? ما ته یو چې پورې بوډا داس کاوه ها ماما دې جینۍ ته ووایه که نه او جینۍ ته یې نوم دی بشتمبیجیا دا څنګه نوم دی دا ستاسو دی هغه نوم خو ډېره بدل کړی دی لږ هغه زمونږ واړه چې خبرې نشي کولی او کنځل بیا به ولې سوریا نوم کیدو دا ماما مونږ اوداسینګ کوي یاره ګل خانه بس مونږ دی درځو که خیري پلیټ کې انشاءالله به جس کې مې ټکټ اخیستی دی دا روان دي ګو او پټۍ ده ښه پیټې وای پیټې ختمې شوې بنچو ټوم ټوم پکې راغی مونږ لاړو ښه تاسو د لاته مې سمې خبرې ونه کړې نه ورته زیبا خبرې وکړې نه ورته ده وکړې د ده سترګې شنې دي د له انګلیش ورتلو چاله راځي چې وایه اوبو ته واټروي که نه ویلې که ته دا ته خو دا خبرې ونه کړې او دا هم هسې ولاړ دی ما ته ویلې ویل ما ته مې وویل چې ما له جان راولېږي خبرو کې راځي کورونو ته دی لاړ وروره خبره پکې په پوټو باندې
دې ستړي شو په قلاره پوکي وکړه بل نه هوا دې ونیسي هلکه ته څه کوې چې مونږ کره بېجاره ته راغلې وایي یا به ستاسو کور سمه ښکلې خوشبو را روانه ده څه پخوې دا مونږ غټې روټۍ پخ کړې ده او بېبۍ نه بېبۍ تللې ده والا مېړه وړي هلا داسې کار دی که نه زه هم نن تاسو که دلته پاتې شم وبه خورم ښه بس دا پورې خېټې به مې ویني تا راغلی کې دا دې پو خېټې کړې وایي تا نو که نه روټۍ نه غټې دا زمونږ ګاونډیان نه خو تاسو له چې که نه مونږ ساګ وغیرې ډکه کاسه نه درکوو خله پوکي وه یا هو خو بل دی او بل دی خو دا غټې روټۍ ډېرې پاټه نه پخېږي ښه بېبۍ وایي دا به سمه په کینټو پروټي دا ګډا دې ته دا مونږ کړی نشته خو ستا بېبي زما نه سترګه رپېږي وایي تاسو په سوکه روان دي ماما به مې راډي کړې د امریکې نه او دا له بده ماله به هغه انګرېز راولي په ټېډه پونم دې ورته خبرې کړې وي تا خو انګریزي نه لري ته به څه کوې هغې ته به ته څه وایې چې لکه مطلب ته زما دا وي او زه تاسو مینه کوم ماله ولې اے بي سي ټول نه راځي چې راځېره پورې به ورته وایم که نه مه کوه ډېر پوکي مه وه تاسو کله روان دی ما سترګو کې لوګي اله دا یو ماما وه هغه دغه انګرېز د موټر اله څومره غټه ده که نه د ورته وګوره کلک بار روز سره دا ماما دې ور راغې ښه ماما دې ماما هغه انګرېزه کوم ده دا څه ده ویرز ګل خانه دا دې ګل خانه دا انګرېزه ده خو ډېره غټه نه ده تاسو ګوره پکه خیر اخته شي په امریکا کې خبرې دونه بینک بیلنس دی که نه داسې ورته مه ګوره ډېره مالداره ده دا خو هغه ټولو خلکو کې په خچان نه غاړي یاره داسې کار دی که نه کاکا خفه کېږه مه خو زما په خیال و چې ته د سفور نه دي د منډۍ هغه میخ را روانه کړې ده په خپل لاس کې ده اوس پته ولګي سړیا سفر دې څنګه و going home اوی مخکې ځو مخکې راځئ راځه نه چې کوم دي دوی روزي او مې پخوي راځه کښېنه دلته کښېنه الو sit down نو ماما ما خو تا ته دونه غټ دغه نه وې یاد کړې انګرېزه تا خو ډېره غټه راپاتې راوته بچې خبرې سپي مونږ سره نشته مالا پکه خیر اخته شي دا وایي چې زما د چا صدیق غټې روزي خورم وایي که ته ټیکې دي ډاډې دې وایي ډاډې ته دا چا صدیق روټۍ یادې رښتیا وایم خو د چرګانو پوټاوم پې وخورم وایي او ستا کجې موته شوه مالا پکه خیر اخته شي وایي سترګې مې ترخې شوې هغه سترګې په سترګو کې ټخم دي لوګي دي سړیا هسې وایم کاکاجي ته خو د ماما یې ولې خفه تم نه شې ولکه تم خفه نه شې موږ کاجي خر و که نه موږ په خورخول باندې چې کوم ځای وختونه چې کړي که نه هغه شی په سر کړی کاجي دا خبرې نشته مونږ ډېرې سم غټې روجې او سم ډېر خوړل او ټاټا او بیا پیدل جیت کنه بس بیا څه وایي ماما دا وایي چې دا څومره دا روجې خوړلې نه که نه نو بس زړه مې سکون نه لي هغه به درې او دوه درې ګنټې شوې به دا ټوټ کوي که نه نو بېبۍ به هغه مېمره مه کوه لکه پرېږده بېبۍ به مې راوړي که نه نو به بیا به یې راوالي ورته ډېره غټې روټۍ باندې خورم ښه هسې وایم ګل خانه وایي زموږ په دې کلي کې نو دنیا ښکلې جینکۍ وې د هرې به دلته به دې کړې وه ګورې بیا به نه ګورې خپې ګورې ډاډې ته وایي ډاډې اډې د ما نه سوځېدلې کټه اخی داسې وایي خبرې پکه خیر اخته یې پکه خیر اورې که نه پوزه مې بدلېده او خبرې مې کوي پوزه د ما نه خدای وایو خبر پخېږي ښه پر لږ ټیم دی پکې بېبۍ وي دې نه به یو په دوه درې ګنټې بټ وي راکوډی به خو اور ورته تېره که غوښه پکې شته اور ورته تېره که اور ظالم ګړز یې وکړ خوریا خواخه دې شوه او خو ګنډی ده